وای ناس مې وای ناس مې وای الله وای دا څه خبر استه پرون د کاکا ګل محمد په کلي کې خیرات و داسې غوښې یې ورکوله چې دا رمړۍ به مې تېتا وکړه وغرینجه دا وګوره اوس مې په غاښ ټیش ته ولاړې دا غاښ مې را پاک کړو بس وای دومره کول کاکا غاښ مې را پاک کړې دا څه حال ده وای تشنه وای سمړې غوندې ولاړې ده ملا مې خارښ کوي وګروه بس یا خدایه ته ما ملکې که ملا مې ګرې دا سال ده وای دا شیرونه و دا شیرونه او زه درته وایم دا شیرو ته دا لاس نیسته که دا شیرونه ته لاس نیسته که څومره پی کوي او زه درته وایم دغه شیرو هغه کور یې ده پوه شې دا لاس دې څونه بوی کوي ایسته که دا لاس دی دا شیرینو څخه صحیح دی که نه نیسته که لاس دې پی کوي زه درته وایم همدغه شیرو و که نه ایسته که دا خپله لاس نیسته که ته شیرونه ده شیرو څخه صحیح پېژنم هغې نه یې بوټان هم هغسې لاس نیسته که چې بوی کوي زما لاس خو دغه ده زما لاسونه خو دغه دي ښایي دا جا لاس دی وګوره نه زه ډارېږم ته قهرمان زمانې زما ته پهلوانه ته وګوره نه پس ته پهلوانې زه ډارېږم ښایي ته څه کوو درې پرې شمارو ښه دواړه یو ځای ګورو صحیح ده یو دوه درې ودې کته بڼه ما ول تا به کتلی ته څونه ډارنې ته وګوره ته ما نه بټاره ته دا لاس دې راکړه چې ونه تښتي ښه دواړه یو ځای ګورو ښه صحیح ده یو دوه درې دا زما لاس ده دا تا لاس ده څونه خیرن ده او څونه بوی کوي دی چیشه خیرن دا وګوره شیدو غوندې سپین دي نو چیشه څونه بوی کوي دی تا لاس وای خېټه مې درد کوي خېټه دې درد کوي چیشه دې کله چې خېټه دې درد کوي لاس دانې بادرنګ مې خوړلي وای لاس دانې بادرنګ همدغه ناولو لاسو همدغه میکروبي لاسو باندې مې خوړلی نو په چیشه په خپو مې خوړلی وه ځکه مریض شوی که نه وایي دا ته داسې وکړه دا ویسه لاسو مخ ومینځه د دې خیرنه ده راځه پرېږده داسې مېږه خو نه یم کشکاږي مې مېږې غوندې بوی کوي راځه ځه له زر ویسه باسئ واه څونه خولې شوی ولکه مخته خونه ته اوسه خولې بله پکارې دا ګوره په سړي په مخلاص په زوره مینځي ولکه وایده دا دې ته شپږ مرحلې ویلې نه وو شپږ مرحلې دا مخ لاس په خالي اوبو نه مینځي شپږ مرحلې څه ته وایم شپږ مرحلې یوه دوه درې څلور پنځه شپږ زه ورور هلته یې هلکې مخ خلاص مینځم ډېر راشه یو هلکې خو تا لاسونه چې ومینځي بیا ناروغتیا یې که نه نو څه وکړمه ولکه وایده دا داسې نه مني موږ لکه تاسو ته دا الوټه راغله دې باندې عملي کار وکړو عملي کار کوي عملي علاج څه شی اوس د تکلیف څه شی ده زر راوړه عملي دغه د اوس بل باندې عملي کار کوي ښه اوهو زموږ د کور د وړو لګانې راوړه دا وګوره بیا ده زموږ د کور د لګانې راوړه دا د منځونه راوړه وګورئ دا خو شعرو چې ده د شعر شاعري هم ډېر شوقي ده اوس ما شعر و شاعري ډېره خاص ده ډېره او خوړلې مې لاس دانې بادرنګ دي په خېټه کې مې درد دي درس اوس هم د خېټه
خبره کوي نو څه شي زموږ شعر چې دا د حفظ الصحه د لاس مینځلو لپاره د پاکوالي لپاره ده د لاس مینځلو لپاره ده اوس زه درته وایم چې څه رقم شعر ووایې ښه واچوه ته سیده وهم اوبو په لاسو کې چې کوي شر 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 وهم اوبه په لاسو کې چې کوي شر 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 نو کومه شي ګوره واچه وهم اوبو په لاسو کې چې کوي شر 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 وهم اوبه په لاسو کې چې کوي شر شر دچا وهم صابون په لاسو کې چې کوي قف 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 ما تراک ما درته وایم وهم صابون په لاسو کې چې کوي قف 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 آرامه ګوره وهم صابون په لاسو کې چې کوي قف 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 ها اوس خلال کا د لاسونه دی خلال چې شي خیر نرم کوي ښه صحیح ګوره او داسې ده ښه صحیح خلال کا لاسونه دا نوکونه دي دا شیان ښه صحیح خلال کا داسې واچوه اوس اوبو وهم اوبو په لاسو کې چې کوي شر 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 وهم اوبه په لاسو کې چې کوي شر شر مخکې د لاسونه د نمینځلو دونه شلای راکړه دا فستا او راکه ماته دا واشه که پرېږده دا ته دروا واه دغه دي لاسونه دا خو اوس پاک شول او څومره ښه بوی کوي دا خو چې زه خبر وای چې زما لاسونه په مینځلو داسې پاکېږي او ښه بوی کوي ما د ورځې 100 دفعې مینځل لاسونه 100 پیرې دا وګوره وای دا ورته وای دا څه وای 100 پیرې 100 پیرې مه مینځه کور ټول صابون به خلاص کړې نو څو پیرې زه ومینځم درته اوس وایم چې څو پیرې ومینځې ښه کله چې تشناب نه ځان ته راغلی صحیح ده ښه لاسونه دې ومینځه مخکې له ډوډۍ خوړل نه ښه کله چې حیوانات سره تماس نیسئ ښه او کله چې د چرګانو هګۍ ټولوئ زه وروره ښځه خو نه یم چې هګۍ به ټولوم کېدای شي ټول کې که نه در باندې راشي بیا د ښځې کار هم کوئ پوه شوې ښه پوه شوې که نه زه خو پوه شوم زه پوه شوم چې نظافت څه شی ده او پاکي څه شی ده نظافت داسې شی ده چې موږ نظافت مراد کړو نه به ناروغه کېږو او نه به مریضان کېږو او تاسې ماشومانو خو مو لیدل چې کله زما لاسونه مردار وو او مردار ګرځېدم همیشه به مریض ام ناروغه به م تاسې هم ځانونه پاک وساتئ او نظافت مراعات کړئ ستاسې کوم ملګري چې په کلي او په کور کې نظافت نه مراعات کوي او مردار ګرځي یا په هر چي شي کې لاس وهي هغې تاسې پوه کوئ د ځان سره زما یو څه نور ملګري دي بل کلي کې هغې هم همداسې مردار ګرځي او زه ځم چې هغې پوه کړم تر څو دا نظافت مراعات کړي زه لاړم داسې هم ځئ